په منبر باندې ناس خلک دا دوه قسمه دي. په منبر باندې ناس خلک دوه قسمه دي. په دې کې فرق وکړئ. یو هغه سړی دی په منبر باندې ناس د دې کار دې سره دی چې زه خلکو ته د الله او د الله د رسول خبره بیان کوم. څوک یې اوري نه اوري، څوک یې مني نه مني، ای سره زما کار نشته. او زما یو ذمواري ده چې زه خلکو ته قرآن او حدیث صحیح دین په ښه طریقې سره، په حکمت سره، په اخلاقو سره هغه زه دوی ته بیان کوم. یو په منبر باندې ناست سړی دی. دویم په منبر باندې ناست سړی تاجر دی. تاجر په صورت د مولا کې، تاجر په شکل د مولا کې، تجارت کې. لکه څنګه چې ما ته بازار ته لاړ شو که نه، څه اخلو څه خرڅو، دلته هم دې دقه کار کوي. صرف صورت ظاهره کې هغه د عالم دی. او که زه درته لنډه دا خبر وکړم دا به غلطه نه وي، د پښتنو چې دې تاجرانو دا چې په شکل د مولا کې دي، دوی چې څومره نقصان پښتنو ته رسولی دومره چا نه دی رسولی. یو خو هغه سړی دی چې صفا موږ ته معلوم دی چې هغه د دین دشمن دی، د معاشرې دشمن دی، نو موږ احتیاط کوو، موږ له خبره نه اورو. ولې ځکه چې موږ ته پته وي سړي کردار برابر نه دی. خو چې سړی موږ ته مخامخ کیني او هغه موږ ته خیرخوا ځان معرفي کي چې زه ستاسو خیرخوا یم، زه مولا یم، زه قاري یم، زه مفتي یم، زه دیندار یم، نو په هغې کې بیا ناپوهه خلک چې له هغوی سره علم نه وي او اکثر عوام ناپوهه هغه د ده په خبرو کې راشي. د دې تاجر کار دی عوامو ته به هغه څه بیانوي چې په څه باندې عوام خوشحالېږي. اولنۍ نقطه دا ده، عوامو ته به هغه څه بیانوي چې عوام پرې خوشحالېږي. ولې ځکه چې مقصد تجارت دی. او کوم سړی چې دا نن چې ګورئ تاسو ته کومه خبره بیانوم دا زه یقیني یم تاسو به چېرته نه اورېدلي. کوم سړی چې په دوکان کې او تجارت کې د ده څه خوښوي چې د دوکان ته ډېر خلک راغلی که لږ، دا تاجر هم دا غواړي چې ما ته ناست او اورېدونکي خلک صحیح ډېرې. نو هغه به څنګه ډېرې؟ د ډېرولو یو طریقه دا ده چې ته به دوی ته هغه څه بیانوې چې دوی خوښوي، د هغه څه نه به ډډه کوې چې دوی یې نه خوښوي، ځکه چې بیا سرونه کمیږي. اوس به ماته یو سړی کیدای شي تاسو کې دا ووایي چې په سرونو ډېرولو کې تاجر صاحب ته فایده څه ده؟ په سرونو ډېرولو کې فایده دا ده چې د تجارت ښه چلېږي. که دوه کسان یې درې د تجارت ډېر نه چلېږي، دنیا نه چلېږي. خو چې کسان ډېري دنیا چلېږي. دویمه د دې طریقه دا ده خلک به جړی، خلکو ته به داسې قصې کوي چې د دوی هغه عواطف، شفقت، مهرباني، اوښکې هغه خپل طرف ته کوي. د هغې یو طریقه دا ده چې د دروغو قصې به ورته کوي. دی بیا متاثره کېږي، ګینې هسې نه متاثره کېږي. یو تاجر صاحب راغی دقه شان او هغه سامان څه خرڅوي؟ سامان دا خرڅوي چې معاویه رضی الله عنه د علي رضی الله عنه دشمن دا سامان دی. والعیاذ بالله معاویه رضی الله عنه دشمن د چا؟ د علي رضی الله دی دا خرڅوي په بازار کې. ستا څه مطلب دی چې تا ته به صفا داسې ووایي چې بس دا داسې دشمنانو قصه ختمه شو؟ سامان چې کله ته خرڅوې چلیږي دا اصلي دی، دا د جاپان نه موږ راوړی دی، دا باندې دومره موږ لګولي وایلی او دا آخري پیس دی او بیا بل نشته که نه، دا قصه به کې نه کوې، لازم دا قصه کوي. د دې به اوس دا سامان چې خرڅوي د دې دپاره به قصه جوړوي. نو قصه او دا علي رضی الله عنه پسې معاویه رضی الله عنه په منبر باندې دا ووایي او هغه پسې دا ووایي او مور یې وله یاده کړه او بیبي وله یاده کړه او هغه زامن یې وله ووهل او هغوی کور ته ورغلي او دروازې پسې بنده کړه او هغه یې جیلونو ته واچول او سرونه یې وله په غشو کې دننه راوړو. ناس خلک جاړي، څومره ظلم شوی دی. تا وبېلله او تاجر صاحب وګټله، تا وبېلله. ستا دا جړه، ستا دا ناسته توجه، یعنې ته په دې خبره ورسېدې چې او والعیاذ بالله د معاویه او د علي رضی الله عنهما په منځ کې دشمني وه. داسې دشمني چې هغه د دنیا دپاره وه. ونه رسېدې زما په دې خبره کسې دا
ګوره که تاسو ته دا ویلي چې په منبر چا دا خبره کړي چې په منبر باندې ناست خلک دا دوه قسمه تاجر د دین تاجر د آخرت هغه تاجر چې د الله سره تجارت کوي او دویم تاجر د دنیا فرق به ته کوي فرق به ما او تا کوو چې دا چې ناست دی دا هغه تاجر دی چې د الله سره تجارت کوي که نه دا هغه تاجر دی چې د تجارت د دنیا دپاره کوي پیسې خېټه کور بچي چاندې دغه یو څو خبرې دي نو الله دې زموږ په حال باندې رحم